د الله په پاک او سپېڅلي نوم راځو د حاد حکللي سینډرومونو یو بل حالت ته چې هغه د STEMI په نوم سره یادیږي ST elevation myocardial infarction او د زړه د حادې حملې په نوم سره هم یادیږي. ډیفینیشن ته راځو. STEMI یو حاد حکللي سینډروم دی چې په دې کې د کورونري شریان لومین په حاد او مکمل ډول د ترومبوس په وسیله بندیږي او په پایله کې د زړه د عضلې حجراتو نیکروزز رامنځته کیږي، صورت نیسي او د STEMI کلینیکي لوحه تاسوس کوي. یا په لنډ ډول STEMI د زړه د عضلې حجراتو نیکروزز دی چې د کورونري شریان د مکمل او تام بندښت له امله چې د ترومبوس په وسیله صورت نیسي رامنځته کیږي. د STEMI انظار او د ناروغ برخلیک په دې ډول دی چې د STEMI د 30 ورځې مړینه په سلو کې 30 سلنه ده او د دې مړینو له نیمایي زیاتې مخکې له دې چې ناروغ روغتون ته ورسیږي رامنځته کیږي. راځو پاتوفیزیالوژي ته چې څه ډول STEMI صورت نیسي او څنګه رامنځته کیږي. معمولا STEMI هغه مهال رامنځته کیږي کله چې هغه عقللي شریان چې له پخوا څخه په اتروسکلروسس اخته وي او یو بې ثباته پلک پکې شتون ولري په حاد ډول په مکمله معنا د ترومبوسس په وسیله مسدود شي او بند شي، نو STEMI رامنځته کیږي او د زړه حمله صورت نیسي. هغه عقللي شریان چې اتروسکلروسس پکې واقع شوی دی او اتروسکلروسس پکې ورو ورو پرمختګ کوي، سره له دې چې شدید هم وي خو ورو پرمختګ کوي، د STEMI باعث نشي کېدلی، ځکه چې کله چې اتروسکلروسس په ورو ډول پرمختګ کوي نو د وخت په تېرېدو سره تدریجاً په پرله پسې ډول د جانبي یا کولټرل ویسلز یوه بډایه شبکه جوړیږي. اما برعکس بیا که د شریان د رپچر د پلک د رپچر په برخه کې په چټکۍ سره ترومبوس جوړ شي نو STEMI او د زړه حمله صورت نیسي. یو شمېر حالات دي چې STEMI ته زمینه برابروي، لکه سګرټ څښل، هایپرټینشن، د وینې لوړ فشار، هایپرلیپیډیمیا یا د لیپیډ راټولیدنه په کورونري شریان کې د ټپ په برخه کې، نو دا ټول دې ته زمینه برابروي چې د پلک په برخه کې پلک رپچر وکړي یا تروما رپچر وکړي، ترومبوس صورت ونیسي او د زړه حاد حمله رامنځته شي. په زیاتره پیښو کې STEMI هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د اتروسکلروټیک پلک په سطحه کې تخریب رامنځته شي او د تخریب له امله د اتروما محتویات د وینې او د ځینو ترومبوجینیک موادو سره په تماس کې شي او د تخریب په ساحه کې ترومبوز جوړ شي او شریان په مکمل ډول بند شي او حاد حمله صورت ونیسي. هیستوپاتالوژیک معایناتو ښودلي ده چې رپچر ته مساعد کورونري پلکونه له شحم څخه بډایه وي او ډیر نازک فایبروزي پوښ لري. کله چې تخریب رامنځته شو او پلک رپچر وکړ نو د تخریب شوي پلک د پاسه د پلټلیټ یو قسمت یوه طبقه جوړیږي او په دې کې ځینې اګونیسټ مواد لکه ADP اډینوزین ډایفاسفیټ، اپینفرین، سیروټونین د پلټلیټ د فعاله کېدو باعث کیږي. پلټلیټ فعاله کیږي او ترومبوس نور هم انکشاف کوي. د پلټلیټ د هڅونې څخه وروسته ترومبوکسان E2 چې د شریانونو یو قوي تنګونکی وازوکنسټریکټر مواد دي دا ازادیږي، پلټلیټ نور هم فعاله کیږي او د فایبرینولیسیس یا د فایبرین د ټوټه کېدو په وړاندې مقاومت اضافه کیږي.
د پلټلیټ فعاله کېدل د ترومبوکسان A2 په ازادېدو سره په دې سربیره چې ترومبوکسان A2 ازادېږي، ګلایکوپروټین اغیزې هم تحریکېږي او دا هم د پلټلیټ د فعاله کېدو باعث کېږي. نوموړي اغیزې کله چې فعال شي د فایبرینوجن د امینو اسیدونو سره ډیر میلان پیدا کوي او فایبرینوجن په یو وخت کې د دوه پلټلیټ سره وصل کېږي چې په پایله کې د پلټلیټ راټولیدنه یا اګریګیشن صورت نیسي او ترومبوز تاسوس کوي او د لومین د بندښت باعث کېږي. د تخریب شوي پلک په برخه کې ځینې کلټینګ تحصري فکتورونه د ټیشو فاکټرز یا د نسجي فکتورونو سره د تماس په پایله کې هم فعاله کېږي. مثلا اوم او لسم فکتورونه فعاله کېږي او پروترومبین بدلوي چې دا بیا فایبرینوجن په فایبرین بدلوي. په پایله کې اخته شوی کللي شریان د ترومبوز په واسطه چې د راټول شوي پلاټلیټ او د فایبرین د تارونو لرونکی دی بندېږي او د ترومبوز په وسیله سټیمي تاسوس کوي. په نادر ډول سټیمي د کللي شریان د هغه بندېدنې له کبله چې د کورونري امبولیزم، ولادي اناملی، د سپازم او یو شمېر سیستمیک التهابي آفاتو له امله منځته راځي هم پیدا کېدلی شي. کله چې ترومبوز تاسوس وکړ او سټیمي اسکیمیا رامنځته شوه، د اسکیمیا حجروي اغیزې یا سیلولر افیکټس د هایپوکسیا د پیدا کېدو سره سم په څو ثانیو کې د ATP د تولید د کمیدو باعث کېږي. د میوکارډ د تقلص او د ډایاستولې د استرخاء پروسه خرابه کېږي او د عضلي حجرو غیر راجعي یا نه راستنېدونکي صدمات تخریبات تر 20 دقیقو پورې پیل کېږي. که چېرته په دې وخت کې شریان بیرته خلاص نشي او یا کولاترال اویې موجود نه وي، نو د نیکروسس پروسه معمولا په 6 ساعتونو کې تکمیله کېږي او نیکروز رامنځته کېږي. کله چې سټیمي رامنځته شو نو په مرحلوي ډول په 3 مرحلو کې پرمختګ کوي. لومړنۍ مرحله د اکیوټ سټیمي په نوم سره یادېږي چې دا د پیل د لومړیو ساعتونو څخه تر 7 ورځو پورې دوام کوي. دوهم ډول سټیمي د هیلینګ سټیمي یا د رغېدو په پړاو کې د سټیمي څخه عبارت دی چې دا له 7 څخه تر 28 ورځو پورې دوام کوي. او دریم ډول د سټیمي چې دی هغه هیلډ یا رغېدلی روغ شوی سټیمي دی چې په دې کې سکار ټیشو تاسوس کړی وي. د میوکارډ حجرات په برخه کې د میوکارډیم د زړه د عضلې اسکیمیک برخه کې سکار تاسوس کړی وي او په هیلډ شکل چې دی هغه 29 ورځو ډیر دوام کوي. راځو دې ته چې کوم ناروغان د سټیمي په ډیر خطر کې واقع دي. هغه ناروغان چې ډیر شمیر یا ملټیپل کورونري ریسک فاکټرز لري او هغه کسان چې په بې ثباته انجینا باندې اخته دي، دا د سټیمي تر ډیر خطر لاندې دي. نور غیر معمول طبي حالات چې ناروغ سټیمي ته مساعده عبارت دي له هایپر کوګولابیلیټي یا د رګونو کولاجن ناروغۍ، په کوکاین روږدیدنه او د زړه د ننه ترومبوز یا کتله چې د کورونري امبولیزم د پیدا کېدو باعث کېږي. کله چې کللي شریان په مکمله معنا په حاد ډول بند شي، نو دا د زړه د عضلې د ټول جدار د اسکیمیا باعث کېږي او دا ډول اسکیمیا او تخریب د ترانسمیورل اسکیمیا یا ترانسمیورل انجری په نوم سره یادېږي. کله چې انفارکشن یا د زړه د عضلې نیکروسس د اسکیمیا په پایله کې رامنځته شو، نو دا د میوکارډیم د ډیپولرایزیشن پروسه خرابوي چې په پایله کې په ECG کې د کیورس کمپلیکس تغیرات لکه د پاتالوژیک کیو موجې پیدا کېدل
او په ځینو پیښو کې د آر موجې د ولټیج کمښت رامنځته کیږي. هغه ناروغان چې د سینې اسکیمیک دردونه ولري اما په ای سی جي کې اسټیلیویشن تر سترګو نشي، نو په دې برخه کې باید بې ثباته انجاینا او یا نان سټیمي ته فکر وشي. راځو د نورو غړو پاتوفیزیالوژیک تغیرات چې د سټیمي په ناروغانو کې رامنځته کیږي. لومړی تغیرات د سږو وظایف دي چې چون د ایمای ناروغان هایپوکسیمیک وي، په دې معنی چې د وینې د اکسیجن اندازه یې د اسکیمیا له امله کمه شوې وي، او له بلې خوا دغه ناروغان ډیر مضطرب وي، وارخطا وي. نو دا دواړه پیښې د هایپر وینټیلیشن باعث کیږي چې له امله یې هایپوکیپنیا او الکالوسیس صورت نیسي. همدارنګه د ایکسټرا سیلیولر مایعاتو د زیاتوالي له امله چې د اسکیمیا د زړه د اسکیمیا او د زړه د اسکیمیک برخې د عدم کفایي له امله صورت نیسي. ایکسټرا سیلیولر خارجي ویایي مایعات زیاتیږي او پلمانري اوزیما د سږو اوزیما صورت نیسي. دوهم تغییر چې رامنځته کیږي په اسکیمیا ناروغانو کې په سټیمي کې، هغه اکسیجن ته د هیماګلوبین د میلان کموالی دی. د ایمای په ناروغانو کې د هیموګلوبین میلان اکسیجن ته کمیږي، په تیره بیا چې کله د کین بوتین عدم کفایه یا هم کارډیوجینیک شاک موجود وي. دریم اندوکرایني ستونزې رامنځته کیږي. اندوکراین فنکشن هم تغییر پیدا کوي. پانکراس د ایمای نسبی ناروغان یا قسمی پارشل پیشنټ چې دی هغه د انسولین په وړاندې رزسټنس مقاومت لري، ځکه چې په دې کې د اسکیمیا له امله د زړه عدم کفایه کمیږي، د پانکراس بلډ فلو د وینې جریان کمیږي او له امله د انسولین افراز کمیږي، او له بلې خوا د سمپاتیک سیستم فعالیږي چې د دواړه د ګلایکوجینولیسیس او د هایپرګلیسیمیا باعث کیږي. همدارنګه د سټیمي په لومړی 40 ساعتونو کې د پلازما کاتیکولامین اعظمي حد ته رسیږي چې دا هم د پلټلیټ د اګریګیشن، د مایوکارد د اکسیجن د مصرف د زیاتوالي او د سیویر کارډیاک اریتمیاز باعث کیږي. څلورم یو ډول مواد دي چې د ناټري یوریټیک پیپټایډز په نوم سره یادیږي، او دا له اوزین څخه د اوزیني فشار د لوړېدو په صورت کې افراز کیږي، ځکه چې اسکیمیک مایوکارډیم تقلص نشي کولای، د زړه په داخل کې وینه راټولیږي، د اوزین حجم زیاتیږي او د اوزین د فشار د لوړېدو په صورت کې آرټریل ناټري یوریټیک فیکټر یا ANF یا آرټریل ناټري یوریټیک پیپټایډز ANP افرازیږي. همدارنګه د بوتین د جدار څخه هم برین ناټري یوریټیک یا B ټایپ ناټري یوریټیک پیپټایډ افرازیږي چې دا د ډایوریسیس د پیدا کېدو باعث کیږي، د ناروغ د ادرار د زیاتوالي باعث کیږي، او په وینه کې د ANP یا BNP شتون موږ ته ښیي چې د زړه د پمپ ضعف موجود دی. دغه پیپټایډونه د سټیمي څخه وروسته ژر افراز کیږي او په 14 ساعتونو کې اعظمي حد ته رسیږي. د کچې لوړوالی د انفارکشن د اندازې سره مستقیمه اړیکه لري. راځو په 5م قدم کې اډرینل کورټیکس د فوق الکلیوي غدې د کورټیکس برخه د قشر برخه، په دې کې د الډوسترون، د کیټوسټیرویډز او د کورټیکوسټیرویډز کچه په سټیمي ناروغانو کې د سټریس هورمونز د افراز له امله لوړه وي او دا هم د اسکیمیا د اندازې سره مستقیما اړیکه لري. شپږم د ګردو دنده رینل فنکشن کې هم تغیرات راځي، په دې کې د قلبي دهانې د شدید کمښت له امله په کارډیوجینیک شاک ناروغانو کې پرې رینل ازوټیمیا رامنځته کیږي. یوریا او کیراټینین چې د
پښتورګو وظیفوي معاینات دي په وینې کې لوړیږي او همدارنګه د پښتورګو د عدم کفایت صورت نیسي. راځو د سټیمي کلینیکي لوحې ته چې څه ډول تاسوس کوي او کوم وخت کې رامنځته کیږي. راځو د ناروغ په ګیلو او اعراضو باندې خبرې کوو. د سټیمي په 50 سلنه پیښو کې د سټیمي څخه مخکې تشدیدونکي فکتورونه لکه شدید فزیکي کار، روحي فشارونه او د داخلي او جراحي ناروغۍ موجودې وي. یعنې په دې معنا چې د سټیمي څخه وړاندې کوموربیډیټیز یا ملې ناروغۍ موجودې وي او د سټیمي سره کومک کوي. سره له دې چې د سټیمي حمله د ورځې او د شپې په هر وخت کې رامنځته کېدلی شي، خو په زیاتره پیښو کې د سهار لخوا او د ویښېدو په لومړیو ساعتونو کې د زړه حمله صورت نیسي. چیسټ پین د دې ناروغانو اساسي عرض او ګیله ده چې په زیاتره ځانګړنو کې د انجینا په شان درد موجود وي، خو د هغې په بدله ډیر شدید وي او کېدای شي چې څو ساعتونه دوام وکړي. په عام ډول درد د ضعیفۍ، د سړې خولې، د زړه بدوالي، د کانګو، د نارامۍ او د مړینې د احساس سره ملګری وي. په سټیمي کې د انجینا پر خلاف درد د دمې په حالت کې پیدا کیږي، خو که چیرته د فزیکي فعالیت په وخت کې رامنځته شي د استراحت سره هم نه آرامیږي او په دې سره یې موږ د انجینا څخه توپیرولی شو. د انجینا درد په آرامېدو سره کمیږي او یا له منځه ځي، اما په سټیمي کې بیا په استراحت سره دغه درد له منځه نه ځي. د سټیمي دردونه کېدلی شي چې د پیریکارډایټس، د سږو د ایمبولیزم او د ابهر د حاد ډیسیکشن یا د پښتیو د التهاب او د هضمي جهاز د ناروغیو سره موږ توپیر نشو کړی یا له دې سره رانه ګډوډ شي او مغالطه شي، او باید موږ دغه ناروغۍ د سټیمي په توپیري تشخیص کې په پام کې ونیسو. د سټیمي په 20 سلنه واقعاتو کې ناروغ د درد احساس نه کوي یا پینلیس سټیمي موجود وي چې دا زیاتره په شکر ناروغانو کې، په زړه اشخاصو کې او په ښځینه‌وو کې موجود وي. د سټیمي حمله کېدلی شي چې د ناڅاپه سالنډۍ په ډول څرګند شي او د سږو اوزیما هم تاسوس وکړي. د سټیمي نور غیر معمول کلینیکي څرګندونې چې کېدای شي د درد سره یو ځای رامنځته شي یا رامنځته نه شي، لکه د شعور ناڅاپي له منځه تګ، کنفیوژن یا مشوش کېدل، شدیده ضعیفي، د محیطي ایمبولیزیشن نښې او د فشار سقوط یا ښکته کېدل، دا هم کېدلی شي چې د سټیمي سره رامنځته شي. په فزیکي معایناتو کې د سټیمي د حملې په وخت کې ناروغ ډیر نارامه وي، عصباني وي او په خولو کې ډوب وي. د ناروغ نهایات ساړه وي او ناروغ کوښښ کوي چې د مختلفو وضعیتونو په نیولو سره خپل درد آرام کړي. د سینې دوامداره درد چې د 10 دقیقو څخه زیات دوام کوي، چې د زیاتې خولې سره یو ځای وي، د سټیمي دپاره یو ښه لارښود دی او ډیر وصفي دی. سره له دې چې د سټیمي زیاتره ناروغان په لومړیو ساعتونو کې نارمل نبض او فشار لري، خو د قدامي ایمای یو پر 4مه برخه ناروغان د سمپتیټیک اعصابو اوور اکټیویټي لري، لکه ټکیکارډیا، د فشار لوړوالی رامنځته کیږي. او برعکس بیا د انفیریر وال ایمای په ناروغانو کې د پاراسمپتیټیک سیستم د اکټیویشن د زیاتوالي له امله د زړه حرکات کمیږي، بریډیکارډیا رامنځته کیږي او هایپرټینشن صورت نیسي، یا په دې معنا چې د وینې فشار ښکته کیږي. بل دا چې په سټیمي ناروغانو کې په فزیکي معایناتو کې د زړه هرټ ساوند ټیټ وي، ځکه چې د اسکیمیا ښکار شوی وي،
د مایوکارډیم د اسکیمیا له امله د زړه آوازونه ضعیف وي، او بل دا چې پوینټ اف ماکسیمم انټنسټي یا اپیکس بیټ نه جذب کېږي. او بل خبره دا چې د اسکیمیا له امله د بطین د دندې د خرابوالي له امله S4 او S3 او د دوهم آواز معکوس کېدل یا سپلیټینګ هم اوریدل کېږي. او بل دا چې د میټرال والف د وظیفې د خرابوالي له امله میټ او لیټ سیسټالیک مرمرز هم موږ کولی شو چې د ناروغ په اسکلټیشن کې پیدا کوو. که چیرته سټیمي واقع شي او د مایوکارډیم ټول جدار ترانسمیورل سټیمي واقع شوی وي، نو کېدلی شي چې د پیریکارډ التهاب هم تاسوس کړی وي، چې له امله یې موږ او تاسو په فزیکي معایناتو کې ممکن پیریکارډیل فریکشن رب یو ډول آواز دی چې د پیریکارډیم د دواړو جدارونو د سولېدو له امله صورت نیسي او پس اصغا کې موږ اورېدلی شو. کله چې د سټیمي له امله رایټ وینټریکل مصاب شوی وي، نو په دې صورت کې د ښي بطین د عدم کفایي له امله د ښي زړه فشار زیاتیږي او جاګویلر وینس ډسټینشن رامنځته کېږي، GVP لوړیږي، د وداجي یا د جاګویلر ورید پړسوب رامنځته کېږي. او بل دا چې د ایمای په لومړۍ اونۍ کې د بدن د حرارت درجه 38 پورې لوړیږي، شیریني فشار هم تغییر کوي. او بل دا چې د ترانسمیورل ایمای په شتون کې زیاتر ناروغانو کې سیسټالیک فشار د انفارکشن څخه په مخکې حالت کې 10 الی 15 ملي متر ښکته وي. د تشخیص په منظور یو لړ معاینات دي چې هغه تر سره کیږي. تر ټولو مهم د زړه ګراف دی چې د ECG په نوم سره یادیږي، او په دې کې ناروغ کې 15 ډوله تغیرات صورت نیسي. یو نارمل حالت دی چې په دې کې هیڅ ډول د ټي د موجې لوړوالی او د ST سیګمنټ الیویشن موجود نه وي. په دوهم قدم کې کله چې سټیمي واقع شي، نو په لومړیو کې په پیل کې په لومړیو ساعتونو او دقیقو کې ST سیګمنټ ډېر لوړیږي او دې حد ته رسیږي، د بیسلاین نه ډېر لوړیږي او همدې ته ST الیویشن ویل کېږي، او دا په سټیمي کې د حاد او تام بندښت له امله صورت نیسي. بیا په دوهمه ورځ یا په دریمه ورځ ST سیګمنټ کمیږي او د بیسلاین په طرف حرکت کوي، او ورسره په څنګ کې د ټي موجه هم په سرچپه کېدو انورژن باندې پیل کوي. او په همدې حالت کې مینوایل همزمان د مرضی کیو موجه تاسوس هم تر سترګو کېږي، د کیو موجه هم رامنځته کېږي او ژوروالی نسبتا عادي حالت ته زیات وي. په څلورمه یا پنځمه ورځ یا د یوې اونۍ په پای کې ST سیګمنټ ډېر راکمیږي، عین بیسلاین ته رسیږي، عادي حالت ته رسیږي، نارمل کېږي، د کیو د موجې ژوروالی زیاتیږي او ټي موجه تقریبا په ټوله معنا انورټ کېږي یا منفي کېږي، انورژن پیدا کوي. د یوې اونۍ څخه وروسته تر 3 میاشتو پورې او په اوږدمهالي ډول د کیو موجه په سټیمي ناروغانو کې پاتې کېږي او د ټي موجې انورژن هم تر 3 میاشتو پورې پاتې کېږي. کله چې یو ناروغ سټیمي ورباندې تیر شي، د زړه حمله ورباندې تیر شي، نو تر ډیره وخته پورې پکې د کیو موجه همداسې پاتې کېږي او د کیو د موجې د ژورې کې موجې شتون دا په پخواني زړه حمله باندې دلالت کوي، او ورسره په څنګ کې د ټي موجې انورژن او سرچپه کېدل هم موجود وي.
نو راځو په لنډ ډول د ECG تغیرات په STEMI ناروغانو کې څرګندوو. لومړیو کې هایپر اکیوټ ټي ویو، دوهم ST سیګمنټ الیویشن، دریم پاتالوژیک کیو ویو او ټي ویو انورژن. دغه تغیرات دي چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي او د تشخیص لپاره ډیره مرسته کوي. دوهم معاینات د زړه کارډیاک بایومارکر چې او تاسو وړاندې هم پرې بحث کړی دی. په دې کې د اسکیمیا له امله کله چې نیکروز واقع شي په ایمای ناروغانو کې، انفرکشن ناروغانو کې د عضلې حجرو څخه یو ډول انزایمونه ازادېږي د وینې جریان ته چې هغه د کارډیاک بایومارکرز په نوم سره یادېږي. په دوه ډوله دي، یو کارډیاک سپیسیفیک ټروپونینز دي او بل هم کریاتین کاینیز MB یا CKMB په نوم سره یادېږي. دغه دوه ډوله انزایمونه په وینه کې په هغه ناروغانو کې چې STEMI یا په ټوله کې په لویه کې انفرکشن پکې رامنځته شوی وي، په وینه کې یې مقدار لوړ وي او په احتشا باندې د زړه د عضلې په نیکروز باندې دلالت کوي. دې څخه علاوه کله چې STEMI واقع شي نو همغه برخه د زړه د عضلې چې په اسکیمیا باندې اخته شوې ده هغه د زړه په وظایفو کې برخه نه اخلي یا برخه نشي اخیستلی، او دغه تغییرات مونږ کولی شو چې په کارډیاک ایمیجینګ کې د زړه په تصویري ټیسټونو کې معایناتو کې څرګند کړو. په دې معنی چې په STEMI ناروغانو کې په ایکوکارډیوګرافي معاینه کې د زړه د پمپ د همغه اسکیمیک برخې ضعف موجود وي او همغه برخه حرکت نه کوي، او دغه تغییر په STEMI ناروغانو کې د زړه په عضله کې د ریجنل وال موشن ابنرمالټي په نوم سره یادېږي چې د اسکیمیا له امله د زړه د عضلې جدار د زړه په عضله کې په پمپینګ کې برخه نه اخلي او دغه تغیرات صورت نیسي. یو شمېر نور غیر وصفي لابراتواري موندنې شتون لري چې داسې ویل کېږي په STEMI ناروغانو کې د انفرکشن په مقابل کې د بدن د غبرګون له امله د سپینو حجرو شمېر زیاتېږي، همدارنګه ESR اریتروسایټ سیډیمنټیشن ریټ هم زیاتېږي او دا له یوې څخه تر 2 اونیو پورې لوړ پاتې کېږي او د هغې څخه وروسته بیا عادي حالت نارمل حالت ته راځي. درنو محصلینو، دا د نن ورځې درس تاسو ته وړاندې شو. انشاءالله په راتلونکي لیکچر کې به د STEMI په درملنه باندې خبرې کوو او په هغې باندې بحث لرو. تاسو ته ښه وختونه او ښې چارې.